د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امین خان متقي په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پرخو اړیکو ټینګار کړی. په دغه کتنه کې د افغان بندیانو د انتقال بهیر پر بیا پایل، د هلمند سیند پر عقابي او پر اعدام محکوم بندیانو د اعدامونو ځنډولو خبرې شوې دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرپرست شیخ محمد خالد حنفي ویلي موږ ته د ولس عزت، شخصي حریم او احترام ډیر ارزښت لري. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتی فیصل خاموش ویلي د تیر ادارې ډیر زره نظامی معلولین چې له موږ سره په جنگ کې ښکیل ول ثبت شوي او د مشرانو د شفقت او ترحم پر اساس معاش او ماهانه ورکوو. اشقاباد کې د افغانستان سفارت وایي چې محمد هارون سیدي د دې سفارت د سوداګریزې اتشې په توګه ګمارل شوی. ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو او افغانستان او افغان سرپرست سفیر فضل محمد صابر په دې تړاو جوړ شویو مراسمو کې د همکاریو په پراختیا کې د سوداګرۍ پر مثبت رول ټینګار کړی دی. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي 13 میاشت د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې 420,595 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. د ازموینې ملي ادارې له لوري د کابل پوهنتون د 10 پوهنځیو لپاره د 15 ماسترۍ برنامو له نوماندانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د مسؤلینو په وینا د دې ازموینې له 3000 ګډونوالو څخه به شاوخوا 1500 کسان جذب شي. د کابل ښاروالۍ له لوري د 18مې ناحیې په لومړي ګذر کې د 2 سړکونو د جوړولو چارې روانې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي د غزني ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د روږدو د درملنې لپاره 20 بستریز روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.